जी ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زیم میراوس تنګیوال او ستاسو مخې ته حاضر یم. مونږ چې په اباسین ریډیو کې کم پروګرامونه کوو او ما سره کم مرګرتیا کوي چې مونږ کله د جانانی په आवाज کې راولو، کله د پوډریانو په شکل کې تاسو ته وړاندې کوو، کله د زنانو په دغه کې مختلف اوازونه دی وباسي. او زما په خپله د فن ډېر زیات خوښ شو ځکه چې دکې هر قسم کوالټي موجود ده. او د خپل نوم چې دی محمد غنی دلسوز دی. دا ما سره ملګرتیا کوي په د اباسین ریډیو کې د هرې جمعې په ورځ ماښام 5 نه تر 7 بجو پورې تاسو ته خنداګانې مونږ په دواړه کسه وړاندې کوو. خلک په شک کې پراته دی چې یاره دا هغه جانانې دی که بل دی. او زما هغه په امریکا کې دی، دلته نشته، پاکستان کې موجود نه دی. خو دا ډېر ښه قابل انسان دی، دا د ناګومان اوسیدونکی دی. که تاسو پروګرامونه کول غواړئ یا چې دی مشاعرې وي نو دی پکې تاسو سره بالکل شاملېدی شي. او د ده کومه لهجه چې ما وکتله، کومې خبرې دی کوي، نو زما ته نه ډېره تمه ده چې امید لرم چې دا هلک به ډېر مخکې لاړ شي. او باقي هغه ستاسو په لاسو کې ده. په ریډیو باندې ګورئ، په فیسبوکونو باندې ګورئ. نو زه به ته یو تپوس کوم هلکه دلسوز صاحب جی د خلکو ته خو دوا سره هغه دغه هلک دی. السلام علیکم کتونکو لیدونکو، ډیره ډیره مننه ستاسو چې تاسو دا بار بار فرمایشونه کولي او چې جانان مونږ ووینو نو بالکل جانان نن ستاسو مخامخ او د میراوس دادا سره بیا یو وارې د اباسین ریډیو پروګرامونه خو تاسو زموږ ډېر اورېدلي دي، خو نن دغه عزت سره ناست یم، دغه خبرې اترې کوو. نو ښه اوس دغه ته چې دا پورري پېښې کې لکه لا اوس چې دی وکړله چمچي چې دی اغشتې وه نو داسې کار شو چې چمچي مې اخیستې وه، خو د ټریفک والا نه لاسه مې خرڅه کړه. خو چې 2 قدم به مې اخیستل وي پرچه، خو چې 2 قدم به مې اخیستل وي پرچه، ما یې لکه خرچه نشته پرچې راکې. ډېره تاسو ته ما په ړومبي ځل چې ما ته څنګه د اباسین ریډیو ته رالو، ما په هغې باندې ډېر سوچ وکړو. زړه مې دا غوښتل چې او زړه مې غواړي چې زه ووایم چې ته مخکې مارکیټ ته لکه ټلویزیون شو یا په کیمرا داسې کیمرا باندې راشي یا په سټیجونو باندې راشي، نو داسې به بهر ملکونو ته تا خلکو غواړي څنګه چې مونږ تللي یو. او دغسې دا ملګری زما چې دی دا دلسوز صاحب دا په خپله مزاحیه شاعر هم دی او د ده خبرو کې کمالات دی چې دی دله اټومیټک په یو خبره کې داسې جواب درکوي چې تا به حیران پاتې کړي. نو دومره تکړه او دومره قابل انسان ما چرته هم نه و لیدلی په دې خپل فیډ کې لکه دلسوز صاحب چې اوس موږ سره کوم موجود ناست دی. خلک په دې شک کې پراته وو چې دا جانانې د امریکې نه راغلی دی او چا به څه او چا به څه وي. دا د ښځو اواز هم دی وباسي، تاسو یې دا ما سره جوړه ناست دی. لکه مثلا تا هغه جاناني او دوه ډبل اواز وکړه. بالکل لالا، زه اول ستاسو ډیره مننه چې تاسو زما دغه پروګرامونه خوښ کړل او بیا د اباسین ریډیو نه دغه پروګرامونه زما دغه مینوالو دغه اوریدونکو خوښ کړل. او زه وخت په وخت راځم د دې دپاره دغه ښکلي دغه ښکلي پروګرام راوړم. او زه زما کوشش هم دغه دی چې زه د خلکو له مینه ورکړم، دوی له یو ښکلي پروګرام ورکړم. او څنګه چې لالا تاسو زما ډیره ستاینه وکړه، نو لالا ډیره مننه چې تاسو زما پروګرام خوښوئ او بیا ماله داد راکوئ. نو د هغې دپاره زه ډیره مننه کوم ستاسو. او دغه ډبل اوازونه چې کوم د جینۍ او جانان او بیگم جانان دی، نو هغه دې دواړه خپلو کې خبرې کوي چې دا جانان بار ملک ځي. ای جانانه تا وایي چې زه سعودي ته ځم او خیره سره روان یم، له خیره بس ټیکټ مې راغی. ای جانانه ماله به یو کار ویم بیا څه چل دی مړی، ویم داسې کار وکړه که نه، ویم ماله به یو مزیداره غوندې کمبل راوړي. مړی په کمبل څه کې غولته د سنډه هغه ټغر پروت دی، بس هغې اچوه که نه. ای جانانیا ته زمې کې نه، ویم ګوره ما اورېدلي هلته کالي ډېر ځان دي او په نامه د خدای جومات کې ورکوي. ویم جانانه ویم ته ما سره روح مذاق کوې که نه، ویم داسې کار وکړه چې ویم ګوره ویم ګلپاڼه ته ورنه ویم د هغې زوی داسې ښایسته ګاډي واغېشته، ویم ښه ډېرې پیسې راولېږلې، ویم معلوم یو ګاډي والا که نه، ویم ګاډي مړي څه کې غوته کې، ویم هغې دغه کټ کې برل انجن پیټ کړم بس دغې کې ګرځه که نه. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا هغه شخصیت چې ما تاسو سره د ده پېژنګلو وکړله
ما او دې دواړه هر جمعه 15 بجو نه والا تر 7 بجو پورې په باسین ریډیو باندې تاسو اورئ او په میسجونو باندې هم چې دی هغه تاسو ته حاضر وي لکه ARS 8583 په دغه میسج راځي او 091 62 81 786 دا د ټلیفون نمبر دی او خپل نمبر بدیدل په خپل درکې بالکل که زما اوریدونکي ما سره لیدل کتل کوي او دی ما سره په ټلیفون باندې رابطه کوي نو هغې دپاره به زه 0333 983 24 0333 983 24 دا زما کنټیکټ نمبر دی او دی سره ما سره بالکل رابطه کولی شي 900 پوره 9008 324 0333 900 28324 دا زما نمبر دی او بالکل دی ما سره رابطه کولی شي تاسو ډیره مننه چې تاسو خپل ځان ښکاره کړ د خلکو ته اوس په پښتنو پورې ده ګورو که نه چې څومره حد ته زه رسولی ما کومو ملکونو ته زه بوزم چې د هغې نه تا زیاتو دغه د ملکونو ته خلک وغواړي او لاړ چې او د خپل پن مظاهره وکړي او بس زما کوشش هم دغه دی لاله چې زه د خلکو لا د پښتنو وروڼو لا مینه ورکړم دی له زه څه ورکړم ځکه چې خپله زه چې ووایم تا ته نو زه د زړه بیمار یم او زه د خپلو دوايانو سره خپل ژوند تېروم او د دې اورېدونکو د دواګانو سره بلکې خپل ژوند تېروم ځکه که ردي دواګانې نه وې نو په دغه دوايانو کې اثر نه و خو دا د دې اورېدونکو هغه دواګانې دي چې الحمدلله الله پاک دغه ژوند راکړی دی او مخ په وړاندې روان یو پې زه الله دې کامیاب کا او امید دی چې کامیاب بشي که خیري که څه خبرو اترو کې مات ګوټ خبر راغلی هغې تاسو نه معافي غواړو زه یم میراوس تنګیوال او دا دی دلسوز محمد غني دلسوز دا د نوم دی د ناګومان بټیانو اوسیدونکی دی تاسو د سره نمبر یې درته وي په دغې باندې رابطه کوئ ډېره مننه ډېره مهرباني د الله په امان